د تاسې په اجازه خیره رالو دوستانو وطن 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 دا د لوی افغان وطن دا په موږ ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري ستړی شو لږ ستړی شو څوکا خوږ نه شو ماشاءالله ستړي مه سئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ نن راغلی یو داسې ښایسته غوندې وطني ځای ته نو دلته یو ښایسته غوندې بلاګ تاسې لپاره جوړو او که په چینل باندې نوي یاستئ چینل سبسکرایب کړئ چې وطن در باندې وګورو نو راځئ راسره ملتیا وکړئ چې چیرې راغلي یو څه کیسې دي محمد علي راسه ورو راسه مینهوالو باندې دې لږ ووینم چې دغه ده د مړ له مړ سره د مړ ورور محمد علي راوستی یم د له خیره نن د مړ سره به دلته په ویلاګ کې لږ همکاري کوي که څنګه ورو همکاري به وکړې که به نه وکړې انشاءالله مونږ خپل بکسه یې تړلې ده له خیره امادګي نیولې ده نو ملتیا وکړئ راسره رالو دې خواته دوستانو د خپل وطنوال لګیا دي چای څښي موږ هم زړه اوسو چې ته د خیره یو ګیلاس مې نوش جان کړو له دوی سره دغه ستړی مه سې ورور کراري ده خیر و خیرت ده دا کوم ځای ده دا مینهوال کوم ځای موسهي ولسوالۍ د عباسقلي کلا کلی دا ځای څه خاص لري چې موږ وګرځو لږ ساعت کې تېر کړو وطن وګورو بس خاص دغه شیان دي چې دغه ونې لري د توتو وخت هم خلاص او زردالو مڼې دا شیان نه لري غنمو د غنمو سیزن هم خلاص او دغه پټي قلبکو بېرته رومیان کري له خیره سره له خیره چای راته واچاو الله دې دی ژوندی لري چې دا تنده به مات څنګه دا وطني چای ده د غرونو چای ده دا نوشیجان کوو دلته خوندور چای ده دا له کومې ځای کې راوړئ دا چای دا چای خو له کابل منډۍ نه کابل نه راوړئ بېشکه ولا مونږ یې راوړو هغه لکه اصل نه ده تاسې لکه اصل خوندور چای راوړو که نه دلته خو ستومانیان ډېرې دي ځکه په دې د ځیګ چای وي که نه خوندور دي هغه نو ستا خوند کوي که نه بچي مچي خو به دي له خیره الحمدلله دغه مې د خدای ده دغه مې مشر زوی دی ښه مشر ده واده دې لکه څه ناوخته کړی ډېر ناوخته خو د افغانستان اقتصاد او بله کله دا اقتصاد به څه وخت جوړېږي دا وطن به څه وخت جوړېږي خدای عالم الغیب ده موږ به نه یو بیا هم څه توقع ستاسې جوړ شي الحمدلله ښه انشاءالله پرمختګ کوي وطن که ټول ژوند مې دغه غربت کې تېر شي را باندې انشاءالله امید خو لرو امید شته زه خدای خو لوی ده رومیان به پیسې وکړي پیسهداره به رومیان په دغه دوه پټو که دا پټي مینهوالو در ښکاره دا دوه پټي دا دوه پټي نو دغه به څه پیسهدار شی و سړیه نورو چې لرو همدغه شی لرو نو دو غرو کې شی نشته خزانې مزانې چې راوې پلټو خزانې که یې موږ تاسې نه پې پوهېږو هغه نو بس هماغسې خلک چې پې پوهېږي هغه یې راباسي ښه موږ نو ته پې پوهېږو خامخا دو غرونو کې به څه شی شته ده خامخا شته شته چې
اطمینان د هغه دې یوه بله ګرځېدله و دې کې چې مس پکښې دي ښه دوه موټر راغلي وو نو بیا پې پوه نه شو نه سو پې پوه موږ ته کله حال وایي چې دې کې دا شی دي که نه زه خدای دې خیر کې خوشحاله سو په ایمان خوشحاله الله دې ژوندی لره موږ راغلي وو دا مسایي کې ګرځو وګرځئ چې وطن په خلکو ووینو که څنګه خلک یې دا خو وګورو ډېره ښه یوه ښه دره ده ښه شنه دره ده ښه مجاهد خلک دي ښه مجاهد دي ښه د اخلاص جهاد یې کړی د روسانو سره امریکایانو سره ښه ښه د اخلاص اخلاص بس الله دې قبول کړي آمین. اوس دې الله خدمت کولو توفیق ورکړي امین امین انشاءالله خدمت او امین خوشحاله سو ورو ماشاءالله وګورئ څومره واړې دغه ته وګورئ مینهوال এটা গোশালা দে هو راځه حرکت له خیره ځو ځو محمد علي ځو له خیره رالو دې خواته داسې جدي معلومات نه سو درکولی خو دا مساعي ده دلته ډېر خوندور توتان دي قسمت مو ښه ده ونیسه توت وخوره خوندور دي خواږه ډېر مزې توتان دي وګورئ ستړی مه سې ورور کراري ده خیر و خیرت ده دا په چیش کې لګیا وی ورور دا خو مجوې ورته ښکلي دي په جوو کې لګو څه شی ده دا رومي بانجان دي رومي بانجان دي ښه دا بیا څه ګټه مټه کې ښه ده ګزاره کوي خپل وخت پې تېروو خپل وخت پې تېروئ ښه یعنې کال یې لس جربه کرلي و سیلاب یې وړه سیلاب راغلی و دلته او سیلاب راغلی دا ټوله دښته هغه کړې وه ښه وړې وه سږ کال یې بیا کرو توکل په خدای دا دارې خو بس سیلاب خطره نه اسمان بارانونه کېږي نو ښه ته دا کار وکړه دا مینهوال به دې وکړه نوم مبارک دي چې نوم یې محمد علم ده محمد علم ده واده ماده دي کړی او ښه بچي مچي دي ستا او بچي مې ستا ژوند څنګه دی مشکلاتونه ښه ده ګزاره کوو ګزاره ده او ښه ټول ژوند دا ګزارې کې تېر شي بس که ښه تېرېږي که بد تېرېږي تېروو به خپل وطن ده که نه او زه خدای مهربانه ده بېشک نو د مینهوال به وګورې چې ته څه وړ دا بزغلی وکوې واخیستل دا تا هم واخیستل ورور ما هم ترې واخیستل کور ته مې روان کړي دي کور کې لګوم ښه دا دومره کم خو همدومره جای ده نو هلته ځای ستر نه ده کور په حویلی کې لګېږي ښه بېشکه والا دغسې شوکۍ لګوي شوکې لګوم بېشکه والا دا کلی د مینهوالو داسې مخکې ځو دغو ځوانانو ته راتاو سو دغه ځوان دلته راغلی ده په زغلي پسې راغلی چکري دا چکري راغلی ده و هغه کاکا ته ورځو هغه طبیعتي غوندې ده ستړی مه سې الله دې جنتي که کراري ده خیر و خیرت ده چیرې لګیا یې ته هم دغه ګونۍ ډکوې له خیره د بزغلی دا ګوره دا په دې کې اچوو له خیره دا وړو چیرې وړئ دا هلته لاندې پټي ته وړو بس دی هلته جوړې موې تیارې ورته جوړې کړي دي پوه شوې ښه دا لاندې پټی چیرې ده لرې ده که نږدې لرې ده لرې ده ښه دا تاسې خپله ځمکه ده نه دا دی ده پټی دی موږ پټي دی کوتل نه خواته بیا تا واخیستله تېر که څنګه ګډه دې کرلې وه ورسره نه دا ما واخیسته واخیسته بېشکه څه غورې څه کیسې دي ځواني دې چیرې تېره کړه ځواني په همدې انقلاب کې مې تېره کړې ده ته خدای کوم انقلاب دا ګډوډ انقلاب دا ګډوډ انقلاب څلوېښت کاله ګډوډ انقلاب کې مې تېره کړې ده بس اوس څه توقع شته چې لږ بهتر سي یاره خدای مهربانه ده و نو بې توقع خو به زندګي نه تېرېږي توقع خو باید من لرې ولې دا پوه شوې ښه توقع خو به ورته لرې بچي مچي باندې درس مرس یې که نه یې دوه زمن مې دي ښه یو خو دغه د اتیسا کال اخري کال ده دولسم نه ښه هغه دولسم نه وځي تقریبا 12 کلو ده څه باندې 12 کلو ښه او دا یو دنه بیا وړکی د وکلان دغه مسا کال په اول سم کې شامل کړی ده ښه نو چې توکل خدای چې ورته جوړ شي که نه توقع شته او خدای مهربانه بس الله دې ژوندی لره خوشحاله سو زړه مو اوس لږ ګپه در سره ولګوو الله دې جنتي که کامیابه اوسئ تاسې هم کامیابه شئ الله دې ژوندی لره نو مینهوالو ښایسته وطنوال ښایسته جای انشاءالله مخکې ځو چې مخکې څه کیسې دي چېرته ځئ راځئ موږ سره غرمه تېره کړئ ګورئ
ښه دا خو وطن ده ګوره کوم مشکل نشته بس ډوډۍ موډۍ موږ سره وخوري بیا ځئ جارې خواته ځئ بوځي الله دې ژوندی لره دا خو ګوره دا وطن اوس نه ده چې موږ ته هوټل کې ډوډۍ درکړو په 100 چې ولا پیسې ورکړو دلته وطن ده دې کې 215 نفر 10 نفر هیڅ مشکل نشته قربان دې سم الله دې ژوندی لره جیم لرو ګوره قربان دې سم خوشحاله اوسې رب دې ژوند اسانه کړي ورور له خیره روان یو بل ښایسته ځای ته مینهوالو روان یو له خیره یو ښایسته ځای ته ملتیا وکړئ ډېر خوندور ځای ده دغه د لارې سفر وګورئ داسې مونږ روان یو له خیره چې رسېږو وروره دا چینې چیرې دي اوبو دا چینې چې د سیبار لاړ شي یو حوض ده د لارې سر سره ده یو بیا وړاندې ځي تنګی راځي تنګي سره کاریز ده هغه بیا نو د ټول کلي مشترکه کاریز ده هغې سره توتانو نیالګي دي او هغه بیا د غره اوبه راځي د غره اوبه شته او د غره اوبه راځي تقریبا 3 انچه 2.5 انچه اوبه راځي نور بیا سیده دلته حوضونه د شخصي دي هغه دا تاسو په خپله څه شی کوئ دا څه شی دا زردالو دي دا هم دلته کار کوو زردالو هم راوشکولو تا کار کوو دلته تا هم کار کوو والا موږ هم کار کوو زردالو مو وشکول زردالو مو وشکول غریبي مریبي مو وکړه والا هم کړو د جمعې مبارکه ورځ ده د جمعې مبارکه ورځ ده او روغ اوسې ورور خیر اوسې الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسې موږ دا چینو ته ځو د اوبو چینو او تاسې په اجازه تاسې کلي ته راغلي خیر اوسې او قربان موږ سره به ډوډۍ وخورئ به ولاړ شئ الله دې ژوندی لره کامیابه موږ اوسې سره که ډوډۍ خورئ دلته پاتې کېږئ راسه بیا وروسته ولاړ شئ خوشحاله اوسې دا تجار ده دغه پښتنه وکړه دغه لکه څوک تجار څوک ده مینهوالو تجار پیدا مو کول خیره کیسې ورسره کو ستړی مه شې ورور کراري ده خیر و خیرات ده د کوم ځای یې زه د پنجشیر یم وروره پنجشیر مسایي کې پنجشیر مسایي کې له پنجشیر نه او د پنجشیر دلته کار کوم ښه مردولو اخلم او خپل وطن دی د خامخا به کار کوي افغانستان زمونږ وطن ده او ګرد سره یو یو ښه یې شکر ده از پنجشیر چیګه پاس خیرات ده وروره قراری ده او ټول افغانستان کې آرامي ده آرامي ده کنه خوشاله یې شکر ده ښه نوم مبارک دي چې یو عبدالبصیر عبدالبصیر څومره وخت کېږي دلته مصروف شل کاله هر کال راسم شل ورځې یو میاشت کار کوم هر کال د دغه ښایسته خلکو دیدن کې په زردالو په وخت کې راغلی ښه پنجشیر د ځای کاروبار کې هلته که نه کې زمونږ کور ده ماته کور مو ده ښه پنجشیر کوم ځای کې آبدره آبدره ولسوالي انابه ولسوالۍ انابه کورونه مو هلته دي خوشحاله یې دا خلک وضعیت مزیت کې احترام دی کې زمونږ ورونونه ده ښه الله دې ژوندی لره خوشحاله شو او موټر یې بند کړی دوستانو محمد علي موټرسایکل کته کوي پام کب سو بریک ونیسه وانه چه وزان وانه چه سوکا دوستانو اوس اصلي ځای ته اوس راورسېدو له خیره دوستانو باغ کې انټري ووهل شوه له خیره رالو دې خواته دلته ځوانان لګیا دي خلطې ډکوي له څه شي له زردالو نو کیسې ورسره کو څوک راجګېږي ته راسه ورور ته راسه تاوان خیر شیراغه راس جکسم لذیذه ښځه دغه به در سره کښېنو اوس ته خو نه راځي ته راونیسه ستړی مه سې ونیسه ونیسه وغږېږه ټکه نه راولي السلام علیکم ښې جوړې ته بېره ښه ده خو خوی ساده
الله خیر و شکر خیرت ده. الحمدلله الله شوخ به یې الله شکر دا الله څه شي لګیا یې دا خلطې ډکوي دا خو نای ډکوي دا خو زردالو ډکو اغیستیم دي دا او ډیر ما کم تاوان هم پکې کړی دی تاوان دی ولې کړی ورور تاوان خو دا وینې ټول مرض یې کړی دی مرض یې کړی دی او اوبه هم نشته وچکالي ده وچکالي ده او برمه مرمه ووایي راکوی چې ده زردالو د کوم جي یې خپله د کوم جي کشلاق اشلاق مسئي مسئي یې د دلته د تجارت کې د خلکو چې باغونه اخلي خوشحاله خو به یې ښه ماقام له خیره رالو دلته د زردالو پکینگ کیږي از مارکت آمدیم از شار آشار از کجا هستی؟ ما از سرای خوجه هستیم سرای خوجه؟ کابل؟ ولایت کابل ولسوالی میر بچکور سرای خوجه چطور است؟ خوب مالا گیر کردی؟ نکردی؟ چی گفت است؟ والا خوب است تا اندازه خوب است در خوردانگک غریبی است میکنه؟ خدا غریب به تا بال خود ما غریبش ندیدیم نمیل غریبی میکنه؟ نه. فایده مفاد؟ والا نه بازارها خیلی خراب است بازار خرابه بیعت خراب است بازار خدا مهربان است به شک حالا چی که گرفتی؟ چند هزار رو گرفتی؟ ایره ای باغ مکمل ایره سیرکی خریدیم من و خیستگی نه سلکی؟ سیر من خب سیر چند شد؟ این سیر 100 روپیه 100 روپیه حساب نکردی که چی که سیر جمع کردی؟ نه کوتش کرده تودیش کرده پال پر میکنه دی کارتانا باز معلوم میشه خب کیسا زیاد مانده والا زیاد قصص ها مشکلات هست زندگی است تیر میشه دیگه تیر میشه این خوب است که تیر میشه نی؟ جان ها حالی که تیر نشه و چی میکنه والا خیلی مشکل خواهد شد زنده و سورور بخیر باشه خوشحال است له خیره دلته یو بل باغ ده ډېر خطرناک زردالوی دی هغه ته ورځو هغه په تاسې باندې وینو بیا له خیره چینو ته چینې دي اوبه دي سمندر ده مسایي ده دوستانو دلته قرار لرو د زردالو ونه ده د زردالو باغ ده خوندور غټ غټ زردالو دي له خیره انشاءالله دلته یو قرار لرو تاسو ته ښایسته غوندې د وطن ویلاګ جوړو په دې باغ کې راځه زوی راځه له خیره حرکت داسې یو ښایسته غوندې لاره ده ما او هروت له خیره روان یو محمد علي موټرسایکل راولي له خیره سې ولاړ سو چینو خواته اوبه دي چینې دي او بس فعلا دفعه له خیره هغه باغ و چې موږ هلته موجود و اوس دلته یو داسې روان یو ښایسته کلی دی ارو ته چیرته پاته سوې چیرې پلارې ګلدرې کې ګلدرې کې یو دوستانو ګلدره کې محمد علي چیرې ځلو خیره کوم ودو ته صحیح ده ورځو اواز چې ده له خیره دلته لږ ماته غوندې ده نه ګرمي ده نه یخ بس ده د غره علاقه ده د غره شاوخوا سیمه ده نو هوا لږ ماته یې خو بیا هم ګرمي سته چینو ساحه دلې ده ته راخطی سې راک لاس را لاس را ده له خیره رالو دې خواته دوستانو دلته دوه وطنوال دي لګیا دي ملکو پټي کې نو ملتیا وکړئ
محمد علي دلته توتانو ته وګوره ډېر خواږه توتان دي راځه ورور راځه ستړی مه سې حاجي صاحب اختر دې مبارک ښې جوړې کراري ده نه کمره ده ښې کراري ده خیر و خیر نوم دې څه ده خالد ژوند زندگی دا خدای رسوي روزي خو د حلال طرفه ده ښه دا شکر ده چې دغه انقلاب به داسې کړي دلته مونږ داسې حال تېر کړی جنګونه وو جنګونه ته وایي جنګونه دا چې کابل ولایت څه مجاهد ټول دلته وو ښه او دا رجلانو دا ټیټې کې بیزونه او دا غونډۍ به ایستې ولا که په دغه پټي کې زه نه شو ګرځېد تو خدای مشکلاتونه زیات وو نه کاته چې ته لګېږې که نه خو د عوام به غړا شنګ به د عوام مشکل وو عوام غریب در بدر داسې حال و چې هغه به سره راوته ډوډۍ وروړه کار کوي دوی به راتلې ته ډوډۍ ورکوي نو شوار نه که څنګه که په زور یې نه مسلمان دی سړی راشي څه چاره یې کوي زموږ په جای چې تکلیف دا ټول ولایت کابل کې دونه تکلیف نه تکلیف نو اوس له خیره ارامي راغلې د کراري د جنګ ارامي راغله زه شکر د دا جنګ ځکه چې د مسعید ولسوالۍ څه مجاهدینو ټول په دې علاقه وو دا د غرونه سهار به پورته تلو کده به کده کېده ښه او جاسوسان زیات وو چې به شیطان که اوس دا کلي کې هغه دی تلاشۍ وي مشکلات نه وو تلاشۍ خو هېڅ مشکل نه وي خو دا بې ځایه پیرونه یې کول پیرونه زیات وو هوښه نه دلته چینې دي چا وي خو بار دي کاریزونه دي لاره ورغلې موټر سره نه موټرسایکل نه ښکاري دا کاریز دی نه بیا بار کوټ کې ډېر دي کوم کاریز ده نه بس ښکاري او د هلکان راته نږدې دي نږدې دي ته خو ډېر وخت بکس کې دې واچوه سره ونیسه مونږ یو محصول نه مریضوي تا مریضوي مونږ یې کابل کې خندار دی زه د پکتیکا یم شراني بند کړی دا څومره زور ده واجي صاحب 14 متره ټوپر واچوم ډوبوي مې دا دوستانو 14 متره ده اوبه سګی ده سګی برمۍ کېښل دلته سړی جمپر واچوي ختموي که نه سړی دا بادام دی دا تیږه ورځ سپین که دی په ګټه باندې تیږه باندې شا تیږه دا بادام ونې دي هوا لږ اغوستوه هوا ته وګوره ډېره بده هوا چلېږي دا شاتوت دي دا شاتوت دا خو ډېر ښه شی دی چې دا نه وخوره له خیره رالو دلته دا باد لامل ماته سوې ده که نه ده ماته دا وګورئ مینهوالو زردالو چې ډکه ده له ډېر وزن له امله دا باد ډېر چلیږي دلته ماته سوې ده زیان یې لیدلی د دې بادو له امله او ماشاءالله ونې ته وګورئ څومره ډکه ده زردالو نه ډکه ده خواږه زردالو دي راځه محمد علي دلته راسته شاتوتو ته وګوره ورور دا دوستانو شاتوت دي څومره تک سره اوبو ته وګورئ وینه ده وینه وطن ده نو له خیره دوستانو د چینو خواته ځو د اوبو خواته خدای دې وکړي چې زموږ ویلاګ نه تاسې خوند اخیستی انشاءالله بل یو ښایسته ویلاګ د چینو د اوبو په غاړه جوړوو نو ملتیا را سره وکړئ هدفدن دلته قرار لرو چینې دې پیدا کړې ها که موټرسایکل خراب سو له خیره چینو پسې ګرځې چینې مو دا فتن پیدا نه کړې دا ملګري چې دي ویلاګس ملګري
نو هغه هم لږ ستړی خو څنګه دی له خیره خیزو د غرو ته نو دا د غره علاقه د ټول سره غر ده موږ هم کې خیزو چیرې خیزو د پاس نه یو شاټ اخلو ستړی سو لکه لږ ستړی سو څوکا خوږ نه سي ماشاءالله وګورئ افغانستان زموږ ګاډی چې دغه ډول هلته کوي وینئ راوخته استی دغه چینې لږ سیخ پاته ملګرو ته ووینئ روان دي محمد علي څنګه سرور چینې څنګه سوې دفتن خو دلته راورسېدلو له خیره بس ملګري مخکې روان ستړی خو نه سوې زوی چوټه دې پرې شوه له خیره دلته راورسېدلو له خیره حرکت داسې ځو د کورو په طرف باندې نو په لاره کې څه سره مخامخ سو نو تاسې به یې خامخا ووینئ اړتیا وکړي راسره راورسېداستی بل زمری څرنګه داسې په سوکا را روان کور ته راځه بلې به در واخلم زوی راځه خیر د هارون سره اوس دښمني خو نه ده خو پرې سوې راځه نه دی وایي راځه زه به یې در جوړې کړم خوشبختانه چې نوم هم پیدا کړه دغه د اوبو موږ هلته غلط تللي وو اوبه وګورئ مینهوالو خوشبختانه پیدا مو کړې له خیر دا اوبه را روانې دي داسې لیغجي چې موږ سې رالو دا لیغه چې را روانې اوبه وچه دا له خیره داسې پایپ یې تیار کړی ده دا لیغه غره چې راځي لیغه ځمکې راځي داسې پټ ده په ځمکه کې دا ساحه پټه ده دلته موږ ولیدل دغه وګورئ دا وینئ دا چینې دي دغه ځمکې اوبه راځي که د کیز وینئ مینهوالو دا کمې کمې اوبه را روانې دي دا غره کې پټې دي د خیر دغلته داسې تللې دي دا اوبه له خیره اودسه نه مو ورته وکړو په دې چینه کې منځونه کو اتې کته کلي پخوا ځو هر رقم چې تا خوښه یې ورو دا ډېر خطرناک شاټ دا څرنګه کته سو او دا سم کھلاڑی د تاسې په اجازه او خدای په امان له خیر حرکت له دې کلي
له خیره دوستانو رالو له پاسه چې دلته ماینخیلو کلي ته کراري ده خیر و خیرت ته ښې صحت مشه د خیرت تا سال ده مننه ملکو پټي خونده وه که نه وه ولا نه وه خوندې نه وه خوند ځکه نه وه چې ورور اوبه په پیسو باندې دي د سیند اوبه نشته ورور بیا سیند وچ شه ولې دا شمسي نه ده دا دا خو نه شمسي نه ده ورور شمسي ولګوئ هغه اسانه ده چېرې پیسې شمسي پیسو اخیستل کېږي نو د تیلو پیسې له کومه د تیلو پیسې ورور دغه کور چې ورور دا ما پرېښودله وتره مې نه کړ ښه دغه پیسې نشته راسره وو تو خدای وچه ده ووله مشکلات ورور دغه دغه پټي غنم نه و کړي دغه پټي غنم نه و کړي بیخي غنم وله علت یې نه و علت همدا و چې وروره اوبه نه خوار د پټی اوبه نه وي اوبه نه وي پاروم نشته ورور چي دا دا مشکلات سره د ملکو پټی خو به شوره غواړي پالې پارو غواړي وروره سپین پارو غواړي تور پارو غواړي دا خو زحمت غواړي تکلیف غواړي غنم څو منس غنم تقریبا یو سل منس و ښه یو سل منس څومره عمر دی ده د ما عمر تقریبا 250 کاله ده دلته تیر سو هو همدا نه مو وطن همدا که دلته پیدا شوي نه مسافر چیرې تللی مسافر نه پاکستان کې خو به پاکستان راغلل ښه دلته راغلی هغه ښه ځای و که ده وطن خو وطن ده که نه ژوندی اوسې نوم مبارک دي چې محمد سمیع محمد سمیع خوشحاله سو محمد ژوندی سمیع اوسې چای به درکوی سو الله دې ژوندی لره له خیره په دې کلي کې انټري ووهل سو نو ملتیا را سره وکړي ډېر خوندور کلی ډېره ښه هوا او دا سیده دا ځای مینهوالو توت ډېر لري زیات توتان لري موږ ډېر وخوړلو پکې تاسې د ځای خالي السلام علیکم دا څه کوئ د دې لپاره سوزو چې اغسي څنګه سي ښه بیرته شورا غوندې سي خاوره ټولې دا پټه ښه ډېر دی خواته راځه ته مصروفه یې مصروف او مصروفه یې یا بابا سره به بابا به راونیسي هو ستړی مه سې خیر ښې نوم مبارک دی محمد عارف محمد عارف جانه څه کې دغه ته وراچومه سوالې دغه ده بېشکه والا یو مصروفیات دي نو کار د کار کې لګیا یې مزاحم خو به نه یې درته مزاحم توب نشته خو تاج مېلمانه یاست مزاحم توب د بهین وهلی ښه بېشکه والا څه غواړې څه کیسې دي ښه مشکلاتونه شته ښه چای کور دې لرې ده که نږدې ده ښه چای شته بیا خو خیر ده کیسې به سره وکړو له خیره مینهوالو رالو دلته حاجي صاحب ډېره خوندوره چترۍ جوړه کړې ده نو موږ هم ده باندې نظر ولګېدو چې لږ کیسې ورسره وکړو ستړی مه سې حاجي کراري ده خیر و خیرت ته ښه یې بېشکه والا خوندور ځای کې جوړولې دي څه غواړې څه کیسې دي چې د کوم ځای یې زه لوګر یم لوګر یې دلته بیا مسافر راغلی ښه چاته راغلی ملګري دي نور چیرې ښه دغه نور محمد ته راغلی ښه ښه ده نور محمد خان ته څنګه نور ښه والله ژوند ده څه غواړې د لوګر مو کې هېڅ خبر نشته هېڅ خبره هېڅ خبره نشته شکر هېڅ خبره ملکو پټی کوئ په لوګر کې که نه لږ ډېر کوي خلک نشته اوبه نشته ښه اوبه نشته عمر دې چیرې تېر سو زما خو عمر خو اوسه زه خو پاکستان کې ډېر وخت مسافر وي هو ولې څه ټول خلک له پاکستان ته ښه بیا د پاکستان بیا د اته کاله کې زه راغلی کابل کې کابل کې ما د ماما کور دلته یم ښه او بیکر وایم ښه کارونه مارونه څنګه دی روزګار ښه ده کارونه نشته سایسه دروغ وایي کارونه نشته نه کارونه نشته سایه دروغ هم وایي کارونه نشته دا به ښه سي خدای مهربان ده که نه خدای مهربانه ده انشاءالله ښه به سي له خیره دې خواته رالو ده وطنوال په پټي کې لګیا ده نو راځه محمد علي ستړی مه سي ورو ځان ته سړی مه سې ښه چای ډوډۍ څه غواړئ زردالو خورئ ترویې خورئ چای ډوډۍ خو به کابل ته ورسوو ولې دلته دا هم خو خپل کور دی دلته ژوندی اوس دا تاسې را سره مرکه وکړې کیسې وکړې څه غواړې څه کیسې دي دا ګوره کیسې دي زندګي دا هلکان ګوره څوک له
مکتب خو ورځه نن جمعه ده له جمعې مانځه نه پرې وتلي دغه مهال ده بازاتي شکر نه ده شکر خو په دې ده چې لږ ارامي ده دا یو شکر بل دا چې مسلمانان دا بل شکر او نور د خپل وطن د نو څوک همدغه ده نو چې چېرته لاړ شو که نه هو بالکل څه کوئ دا بزغلی ده دا بزغلی ده د بانجانو ښه دا همدغه مځکې باندې ږدو دا بیا 2 میاشتو کې رسیږي 2 میاشتو 2 میاشتو کې رسیږي ښه نو څنګه چې دا په رسېدو شي نو بیا دا یخ هم راځي یخې وي یخې وي هو څه چې بیا پاخه سو هغه تر خرڅو نور بیا غوره په یو کوټه کوو بیا نو بیا هغه چڼو بیا بازار ته کابل ارزش لري څه غریبي مریبي کې ارزش ده که داسې ارزش د پاکستان لارې خلاصې ارزش لري ښه پاکستان لارې خلاصې نو هغه له موږ سره داسې دوکه وکړي کله بند وي کله تورخم خلاصي نو بیا دا دلته په 10 روپۍ 50 روپۍ دقیقه نو بیا خانه خرابه بیا مشکلات جوړوي او بیا لارې خلاصې موږ سره دغه هغه ونه کړي چل ول ونه کړي نو بیا دولت څه همکاري نه کوي په دغه کې دولت څه همکاري کړې ده نه پارو را کړی نه د اوبو غم کړی خو په دغه کې دي چې موږ ته یې راکړئ خو تاسې مه غواړئ اوس سړی خو تاسې هم لږ پارو راکړئ بیا پیسې رانه کاټوئ ټیکس کټ کوئ نه د خپله د پارو قیمت کاټوه اوس دهقان سره پیسې نه وي پسرلی پارو ورکړه منه دا پارو دب سو 200 هم د ډي پي خو 15000 ده ښه داسې مشکلات دي نو دا دهقان به څه چی پوره کړي اوس یې موږ پارو ته پوره کړو ځان ته یې پوره کړو تیلو ته یې پوره کړو په 2 روپۍ تیل اخلو بیا د مځکې پې اوبه کوو بیا په دې کې دوی راسي چې دلته موږ ته هغه راکوي دا وشه راکوي ما ورته ویل ما سره ورګرویلي کوي حساب کوي ویلې هو ما له 130 منه اجاره ورکوو او 20 منه ترشال وړي 20 منه لوګری وړي 8 منه خلیفه ته ورکوو 8 منه ملا ته ورکوو که ورګروي خو موږ ته یې راکړي خو دا د باقي وو پکې هغه بیا دوی لاړه بیا دوی لاړه ښه خلک وو بیا یې ویل چې یاره تا ښه موږ سره ښه خبره وکړله او بل ما له داسې وکړئ چې تاسې خو دا کوم مولوي صاحب چې رالېږلي یاستئ کوم په تیلو چې اوبه کېږي د شریعت دا قانون دی چې هغه 10 منې وي په بیالې چې اوبه کېږي مفت اوبه یې هغه 10 من ده دا اصول هم زده کوئ داسې نه چې تاسې راکه دا خو ظلم مهم اصول دلته پایمال دي په افغانستان کې نو هغه دا د خواران بیا لاړه بیا هم نه دي لیدلي نه دي راغلي دا مخامخ غره ته کله ختلی عمر دې هم نه زیات مخ ور چې رښتیا درته ما خپله وخت په پلخمري کې تېر کړی ښه ولایت بغلان کې دلته بمونه تر یو ځایه تللي دا نیمایي پورې پاس بمونه دا هغه د پوسته وه د روسانو یار اوس هم سته هلته و کال یو نیم کال داسې یو مال یو چې پکې الوځي نو هغه داسې په له ډاره نه سو ختلی ښه مشکلاتونه شته دلته او دغه موږ خپل غر د کشلاغ ورته وایي پاس کشلاغ دې غر ته نو بیا په دې سر هم ګرځېدلي وو کاته پورته و نو دا بیا تیږه په تیږه معلوم ده هو داسې بوټي موټي هم راوړو اوښکه استفاده ورنه کوو دا خپل غره نه او د غر ته نه یو ختلي ځکه چې یو ځای مشکلات وي او مصیبت وي نو هلته بیا ګرځېدل کله پکار وي نه دا ماشومان لیږو نه موږ خپله ځو بس الله دې ژوندی لره اوس څه غواړې ووایه چې چای غواړئ زردالو هم ستا کور کې پاخه ژوندی اوس هر څه ستا تورې قربان دې سم الله دې ژوندی لره هېڅ مشکل ولا کوي مینهوالو خدای دې وکړي چې د موږ ویلاګ نه تاسې خوند اخیستی انشاءالله زو یو بل ځای ته په بل ویلاګ کې نو تر دې دمه خدای په امان او خدای دې وکړي چې تاسې د خوښې وړ ګرځېدلی دا ویلاګ تر بلې ویډیو خدای په امان